نن په دنیا کې که سړی ته مشکلات راسي، که لږ ستړی راسي، که لږ مصیبت راسي، د سړی تمه ده چې یو ورځ به داسې راځي چې مشکلات به کمیږي. لیکن خدا نه خواسته که چیرې په قبر کې سړی ته مشکلات راسي، بیا به هلته د هغې د لرېوالي شکل سي، بیا به هلته د سړي تسلي په چا باندې کېږي، بیا به هلته د سړي خاموشي په چا باندې ختمیږي، بیا به هلته د سړي توانه او د سړي د زړه هغه تنګي به سړی چاته ښکاره کوي او د زړه حال به سړی چاته بیانوي. نن که په دنیا کې هر څومره سړی په غفلت کې ځان واچوي، که قبر د دماغه وباسم، که مرګ د دماغه وباسم، که د زندګۍ هر مشکل د دماغه وباسم، دا قبر دا مرګ سړی نه هېروي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی چې دا قبر د ورځې 80 واره پر هر سړي ناره کوي، ورته ای سړی انا بیت الوحده، زه ډېر د یوازې والي کور یم چې په ما کې راسئ بیا به ډېره زندګي په خاموشي کې تېره کې. انا بیت الظلمات، زه ډېر د تیاریکۍ کور یم. انا بیت الحیة والعقارب، زه ډېر د لړمانو د مارانو کور یم چې کله مال راځي بغیر د توشې څه مه راځه، چې مال راځي بغیر د ملګري مه راځه، چې مال راځي بغیر د څراغه څه مه راځه. نن په دنیا کې د سړي چې کله مشکلات راسي، د سړي کله پر مال او دولت اعتمادي چې زما سره خو پیسې سته، زما سره مال او دولت سته، زما مشکلات به په دې کم سي. کله کله د انسان توجه د بچانو د عیالو د خاندان طرف ته وي چې زما خو دومره خاندان دی، زما بچان دي، زما دومره معاونین و کومګاران دي. لیکن خدا نه خواسته که په قبر کې سړي ته مشکلات راسي، بیا به هلته سي یوم لا ینفع مال ولا بنون، نه مال و دولت سړي ته نفع رسي، نه بچان سړي ته نفع رسي، نه هغه ځای کې بیا سړي ته هغه غمخواران سړي ته الا من اتی الله بقلب سلیم، چې د کم چا سره د سالم زړه ورسره و، چې د ګناهو صفاک زړه ورسره و او د ګناهو څخه تندرست او صحتمند زړه ورسره و، هغې شی سړي ته فایده کوي. هلته بیا مال و دولت، هلته بیا بچان او غمخواران سړي ته یوه ذره نفع نه رسي.